داسې ماشومان به تاسو لیدلی وي چې د هغوی په لاسو کې د پړي کلکېدو په شان نشانې جوړې شوي وي یا د هغوی چې کومې ګوتې دي که هغه د خپو وي یا د لاسو وي هغه کټ شوي وي. نو دا څه د وجې کېږي او د هغو ماشومانو ته کېږي کوم ماشومان چې پیدایشي وي، یعنې کله هم چې ماشوم د مور په خېټه کې وي نو دننه په یو پرده کې وي چې هغې ته امنیوټیک سیک ویلی شي، او په هغې پرده کې دننه یو پرده وي چې هغې ته امنیوم ویلی شي. نو کله هم چې ماشوم ته په صحیح طریقه باندې خوراک نه رسیږي یا د ماشوم نه چې کومه غیر چاپیره پرده تاو شوي کوم ته چې امنیوم ویلی شي او دا پرده وشلیږي نو دا پرده راشي او د ماشوم د اندام نه په تاویدو شي او تاویږي داسې چې ماشوم په خېټه کې دننه غیر چاپیره تاویږي. نو دا پرده چې کله د ماشوم د اندام سره ولګي نو دا د ماشوم د اندام نه غیر چاپیره په تاویدو شي. نو بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو د ماشوم په اندام کې دغه شان نشانې جوړې شوي وي او دې ته موږ په میډیکل کې امنیوټیک پین سینډروم وایو. او د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې دا په 15,000 ماشومانو کې چرته یو ماشوم ته کېږي. نو د حمل په دوران کې تاسو د خپل ژوند ملګري خیال ډېر ضرور ساتئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ.